د اسرائیلو برید کې 20 جګپوړي ایراني پوځي او استخباراتي چارواکي وژل شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام مو دی د نن ورځې تازه او خبر ته. د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د نړیوالو راپورونو له تر اوسه 8 وژل شوي او 30 نور شوي دي. دا د عامو خلکو په تازه بریدونو کې د ایران شیراز او تبریز ښارونه نښه ګرځول شوي دي. په تبریز ښار کې تبریز ښکاري هوایي اډه ویشتل شوې ده. د تازه تلفاتو جزیات لا نه دي رسنۍ شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.